نو څنګه یې د مارونو خویندو؟ نو که تاسو هم د کرکټ شوقیان یې او داسې قسمه ویډیو جوړول غواړئ چې په کمه کې د بال پړکیږي او لایټینګ کوي، نو تاسو ایله صحیح ځای ته راغلی. نو دې دپاره به تاسو سکرایبل ایپ ډاونلوډ کړئ، کوم چې به تاسو ته په پلی سټور کې میلو شي. نو بیا به تاسو راشئ او د سکرایبل ایپ به اوپن کې. نو دلته کې به دا ایډ راشي، دا به دلته نه کراس ووهئ، کټ به شي. بیا به دا پلس نشان ووهئ او دلته کې دا ویډیو دا به کلیک کې. بیا به دا پلس نشان ووهئ او تاسو سره چې کومه ویډیو وي، په کومه ویډیو تاسو دا ایډیټینګ کول غواړئ، نو هغه به ووهئ او به سلیکټ کې. او بیا به دلته کې راشي، تاسو سره دا ښکته کتی شي 150 فریمونه جوړ شو. نو بیا به تاسو دا یس ووهئ او ستاسو ویډیو به ایډیټینګ دپاره راشي دلته. بیا به تاسو بره د ایډیټینګ دا نښه ووهئ او دلته کې به تاسو سره دا راشي. نو دا به په خپل حساب سره ایډجسټ کې، نو تقریبا 18-20 پورې چې لکه د بال سایز وي، نو دا به وکې. او بیا چې کوم دی تاسو زوم کولی شئ چې کم بالري هغه به راواړوئ او چې کم ځای کې بالي په هغې به ټیک نشان ولګوئ. او چې کوم دی درنه غلط شي، نو د ربل دا نښه ووهئ او هغه تاسو میټاولی هم شئ.